سلامونه. کیمياګر دا د نامتو ليکوال پاولو کويلو اثر دی چې ژباړه یې صفيه حليم کړې ده. د هغه ډبرې له جیبه راوویستې او بیا یې په کڅوړه کې واچولې. هغه وخت فکر وکړ چې د سپینګیري خبره ازمویل پکار دی. کڅوړه کې د یوې ډبرې د نیولو هڅه وکړه، خو په دې هڅه ډبرې په کڅوړه کې یوې سورینه بهر وغورځېدې. تر هغه د خبر نه و چې د کڅوړه سورۍ شوې وه. دی په ځمکه ټیټ شو او دواړه ډبرې راواخیستې. د زړه اوس خوشحاله و چې سپینګیری ورسره و او د ډبرې په غورځېدو د ته یو توری رایاد شو. شپون د چا په غږ راویښ شو او ویې لیدل چې دی د بازار په منځ کې ویده و. سترګې وغړولې او د عادت له مخې د خپلو پسونو لټه وکړه. خوشحاله شو چې د خپلې رمې نه بېغمه و. یو ازادي احساس کړه چې دی اوس هر چیرته تلی شي. راپاڅېد او ورو ورو روان شو. په یو ځای کې د خوږو پلورونکي خپله هټۍ د یو لرګین څپر لاندې جوړوله. هټۍوال خوشحاله په کار لګیا و. شپون د ده سره د څپر په ودرولو کې لاس وکړو او چې دا تیاره شو نو هټۍوال ورته د ورځې لپاره جوړېدونکي خوږو لومړۍ ټوټه ورکړه. شپون ترې مننه وکړه او د خوږو په خوړلو وړاندې ولاړ. هلته نور هټۍوال هم په کار اخته و او یوه یې په هسپانوي او بل یې په عربي ژبو خبرې کولې. په دې څو شیبو کې هغه دا زده کړي و چې د خبرو لپاره د ژبې پوهنه ضرور نه وه. د طنجه په کوڅو کې روان و او د سپینګیري خبره یادوله چې هر څه یو څیر وي. د دې ښار په یوې غونډۍ د بلاورو پلورونکي تجار سهار راویښ شو او د هره ورځ په څیر یې ځان ناارامه احساس کړ. د تیرو 10 کلونه په دې غونډۍ د بلاورو توکي پلورل، خو اوس یې مشتریان کم شوي وو. د بل کسب نه وزده، بس همدغه بلور یې ژوند و. یو وخت به ورته د اروپا خلک راتلل او د بلورو توکي به یې اخیستل. ګټه یې ډېره وه، خو اوس یو بل ښار سیوټا کې لوی بازار جوړ و او سیلانیانو به خپله سودا هلته کوله. په دې غونډۍ د ډېرو خلکو کاروبار ته زیان ورسېد او هټۍ یې تړلې نورو ځایونو ته تللي وه، خو د بلورو د تجار لپاره بله لار نه وه. کله کله به یو چا د په هټۍ کې سر ښکاره کړ او یو نیم شی به یې ترې واخیست. نن هم هغسې ورځ وه. له سهاره د اوزګار ناست و، خو د غرمې له ډوډۍ لږ وړاندې یو ځوان د دوکان مخ ته ودرېد. د جامې سمې وې، خو هټۍوال پوه شو چې هغه پیسې نه لري. د ډوډۍ لپاره تلو، خو اوس وځنډېد تر څو هغه ځوان ولاړ شي. د هټۍ د پاسه په یو بورډ لیکلي و چې دلته په ډېرو ژبو خبرې کیږي. هغه ځوان ور دننه شو او هټۍوال ته یې وویل که ستا خوښه وي نو زه به په شیشو کې ایښي د بلورو لوښي درته پاک کړم. په دې حال خو هیڅوک به درنه وانخلي. هغه د هټۍوال د ځواب انتظار ونه کړه. ویل د دې کار په بدل کې راته یو څه ډوډۍ راکړه. هټۍوال تر هغې ورته هو یا نه وویلي. شپون سره نور څه نه و او په دې ښار کې ورته خپل واسکټ بیکاره ښکارېده. دی راواخیست او د بلورو لوښي او زینتي توکي پرې پاک صفا کړل. دی نیم ساعت په دې کار بوخت و او په دې وخت کې 2 مشتریان راغلل او سودا یې وکړه. کله چې د کار خلاص کړ نو هټۍوال په دروازه یو بورډ وځړاوه او دی یې ځان سره نږدې رستورانت ته بوت. دوی په میز کېناستل. نو تجار وویل تا ته د صفایي اړتیا نه وه. په قرآن کې امر شوی دی چې وږي کس ته ډوډۍ ورکړئ. شپون پوښتنه وکړه نو بیا ولې دې رانه کار واخیستو؟ هټۍوال وویل ځکه چې په بلورو ډېره خاوره پرته وه او موږ دواړو ته پکار و چې د خپل ذهن نه منفي خیالاتو خاوره مو لرې کړې وی. له ډوډۍ وروسته هټۍوال ورته وویل زه غواړم چې ته زما په هټۍ کې کار وکړې ځکه چې ته هلته وې نو 2 مشتریان راغلل. دا یو ښه شګون و. شپون ورته غاړه کېښوده. زه پاتې ټوله ورځ به در سره کار وکړم، ټول دوکان به درته پاک کړم، په بدل کې مې څو پیسې پکار دي چې سبا مصر ته روان شم. هټۍوال وخندل که ته ټول کال هم زما په دوکان کې کار وکړې او ګټه مو هم وکړه نو ته به دومره پیسې ونه لرې چې مصر ته پرې ولاړ شې. ته خبرې چې د دې سیمې او د مصر ترمنځ یوه لویه صحرا ده. دوی دواړه ډېر وخت خاموشه ناست وو او شپون غوښتل چې دی مړ شي نو ښه به وي. هټۍوال هغه خوشحالي چې ټوله ورځ د ده په څېره کې لیدلې وه اوس نه لیده. ورته یې وویل زویه زه به دومره پیسې درکړم چې بیرته خپل ملک ته پرې لاړ شي. شپون پاڅېد، خپله کڅوړه یې پر غاړه کړه. ویل زه به در سره کار کوم چې یو څو پسونه پرې واخلم. شپون تر 1 میاشتې د بلورو د تجار سره کار وکړ او اندازه یې وشوه چې دا د ده د خوښې کار نه و. تجار به ټوله ورځ ورته کتل او وینا به یې کوله چې څه شی مات نه کړي. خو د کار جاري وساتل او د هټۍوال سختې خبرې هم په صبر زغملې.
د چې به هر څه وپلورل نو ګټه به یې له شپون سره شریکه کړه. د اوس 2 روپۍ سپما کړې وي او حساب یې وکړ چې که همدغسې کار کېدو نو په کال کې به د دې جوګې شي چې څو پسونه پرې واخلي. یوه ورځ یې هټیوال ته وویل زه غواړم چې د زینتي شیانو لپاره د شیشې یو المارۍ جوړه کړم. دا به له هټۍ بهر کېږدو چې د غره ډډې نه تېرېدونکي سیلانیان یې وویني. تجار وویل ما چیرې هم داسې المارۍ نه ده جوړه کړې او که بهر مو کېښوده نو خلک به ورسره ټکر وکړي او هر څه به مات شي. شپون وویل زه چې کله د رمې سره په بیدیا ګرځېدم نو هلته پسونو ته د مار د چیچلو خطر وو خو ما به بیا هم رمه بیوله. تجار یو مشتري ته پام وکړ چې 3 لوښي یې ترې واخیستل. د کاروبار اوس د پخوا په شان روان شوی و او نه یې غوښتل چې اضافه څه وکړي. د شپون نه یې پوښتنه وکړه ته د مصر احرام ته ولې تلل غواړې؟ د اوس د خزانې د خبرې نه ډډه کوله نو ورته یې وویل ما د دوی په اړه ډېر څه اورېدلي دي. هټیوال وویل احرام د تیږو ډیرۍ دی، ته د خپل کور په انګړ کې هم داسې ډیرۍ جوړولی شي. شپون ورته وویل تا چیرې د اوږد سفر خوبونه نه دي لیدلي؟ څو ورځې وروسته هلک بیا د المارۍ خبره وریاده کړه. نو هټیوال په قهر شو چې ولې د لوښو نندارتون جوړول غواړي. شپون وویل زه خپلو پسونو ته تلل غواړم، اوس چې قسمت مو ښه دی نو له دې باید ګټه واخلو. هټیوال وویل د مسلمان په حیث 5 فرایض لرم، یوه د خدای په وحدانیت باور، بل 5 وخت لمونځ، 3 په رمضان کې روژې او 4 د خپل مال نه بېوزلو ته ورکړه، 5 حج دی. هغه بله ورځ تا ویلي و چې زه د سیاحت خوبونه وینم، نو زما خوبونه د مکې معظمې د زیارت په اړه وي. هغه ستا د احرامونو نه هم لرې دي. شپون ورته وویل نو ته ولې خپل خوب نه رښتیا کوې؟ ده وویل زه پوهیږم چې له ما بېوزله خلک هم حج ته ځي. زه هر کال 1000 وارې د حج خوبونه وینم. له دې صحرا تېرېږم، مکه زما منزل دی خو زه ورته تلل نه غواړم ځکه ویرېږم چې حج مې وکړ نو زما د ژوند جواز به ختم شي، بیا به کوم خوب وینم؟ په دې لاره ډېرې قافلې د حج لپاره ځي او ما سوچ کوو چې دومره پیسې سپما شوي نو لاړ به شم، خو حج زما منزل دی او څوک چې منزل ته ورسېږي نو بیا نور خوبونه نشي لیدی. ما ته د حج خوبونه خوند راکوي. په هغه ورځ د شپون ته د المارۍ جوړولو او د بهر ایښودو اجازه ورکړه. بیا 2 میاشتې تېرې شوې او نندارتون له کبله ډېر مشتریان دکان ته راغلل. ګټه ډېره شوه او شپون حساب وکړ چې د کال تر پایه به دی نور پسونه هم واخلي او د یو عرب تجار سره تجارت پیل کړي. د اوس عربي ژبه زده کړې وه. هغه 2 ډبرې یوریم او تومیم چې وروستي ځل یې په بازار کې لیدلې وي بیا یې نه وي لیدلې. د ده لپاره مصر اوس هم په همغه اندازه لرې و څومره چې د تجار لپاره مکه معظمه وه، خو د نوي شیان زده کړي وه. یوه غرمه یې ولیدل چې یو سیلګر په غونډۍ د ختلو نه وروسته په قهر په زوره لګیا و چې هلته د مشروب یوه هټۍ هم نه وه. شپون هټیوال ته وویل راځه هغو خلکو ته چای ورکړو چې په غونډۍ خیږي. ده وویل شاوخوا ډېرې قهوهخانې دي. شپون وویل که موږ ورته د بلورو په ګلاسونو کې چای ورکړو نو دوی به رانه لوښي هم واخلي. د هټیوال دا خبره خوښه نه وه او شپون ته یې وویل بیا به نور خلک هم دا کار پیل کړي او زه به ترې وروسته پاته شم، خو د ورځې په پای کې ورته د چایو د خرڅولو اجازه ورکړه. د غونډۍ په سر چې سیلانان راختل نو مخامخ ورته د بلورو یو دکان کې د چایو څښلو ځای ښکاره شو. چای په ښکلیو ګیلاسونو کې چې وڅښل شي نو خوند یې ډېر وي. هر څوک د چایو نه وروسته همهغسې ګیلاسونه د کور لپاره غواړي. په لږو ورځو کې د دې هټۍ شهرت هر ځای ته ورسید. سیلانیانو به نورو ته هم د دې هټۍ درک ورکوو او ځینې سیلانیان به د هټۍ لیدو لپاره ورتلل. بیا نورو تجارانو هم ژر داسې هټۍ پرانیستې چې پکې د زینتي توکو سره چای هم پلورل کیږي. خو د بلورو د هټۍ ځانګړتیا دا وه چې د غونډۍ په سر جوړه وه او هلته بله داسې هټۍ نه وه. مشتریان دومره ډیر شول چې هټیوال 2 نور ملازمان د کار لپاره وساتل او اوس د بلورو سره د چایو کاروبار هم پیل شوی و. شپون د لمر خاته نه وړاندې راویښ شو او خپل عربي لباس یې واغوست. په افریقا کې اوس د 11 میاشتې او 9 ورځې شوې وې. څپلۍ یې په پښو کړې او په پوڼیو ښکته شو. ټول ښار تر اوسه ویده و. د بلورو په ګیلاس کې د چایو سره د ډوډۍ یوه ټوټه وخوړه. د دکان نه بهر پیتاوي ته کېناست او چله میڅ کول. د روپو کڅوړه اوس ډکه وه چې 160 پسونه او د بیرته تلو ټیکټ پرې اخیستی شول. د افریقا د شیانو د تجارت جواز هم ترلاسه کولی شو. هټیوال چې راویښ شو نو دواړو چای وڅښل او شپون ورته وویل زه نن بیرته وطن ته ځم.
غواړم څو پسونه واخلم او پخوانی کار پیل کړم. ته هم دومره پیسې لري چې مکې معظمې ته ولاړ شي. هټیوال شي بغلی و. نورې چای په ګیلاس کې واړولې او شپون ته یې وویل تا زما په هټۍ کې یو نوې روح پوکړه او زه په تا ویاړم. خو ته پوهیږې چې زه مکې ته نه ځم او ته هم بیرته د شپنو ژوند ته نه ځي. شپون خپلې کوټې ته ولاړ او جامې کالي یې راټول کړل نو 3 بوجۍ ترې ډکې شوې. د اخوا دیخوا وکتل نو د شپنو کڅوړه یې ولیده چې له ډېرې مودې نه یې نه ولیدلې. د ترې خپل واسکټ راویستل چې یو چاته به یې ورکړي نو له دې 2 ډبرې راولوېدې، یوریم او تومیم. دته سپین ږیری را په زړه شو. ځان ته حیران و چې دومره موده یې د هغه خیال هم نه و کړی. داسې احساس یې وکړ چې اوس دی ورته نږدې و. د خپله کڅوړه راواخیسته او نور شیان یې پکې ور ومنډل. ښکته ولاړ نو هټیوال د 2 سیلانیانو سره په خبرو بوخت و چې په هټۍ کې چای څښل. د هغه مسکا ورته د خوږو خرڅوونکي د مسکا په څیر ښکاره شوه. داسې مسکا د هغه سپین ږیري په مخ هم و چې 2 ډبرې ورته ورکړې وې. د هټیوال سره په مخه ښه ونه کړه ځکه د نورو خلکو په مخ کې یې ژړا خفګان نه خوښېدل. کڅوړه یې په اوږه واچول او مخ په ښکته روان شو. د اوس خپله فیصله په خپله کولی شوه. په هغه ودانۍ کې ناست انګریز دی او کیمیاګر په لټون سفر ته راوتلی و. د خپل پلار ټوله شتمني د کیمیاګرۍ د فن په زده کړه خرڅ کړی و او په یو کتاب کې لوستي و چې یو عرب په دې بریالی شوی و چې سره زر جوړ کړي. هغه اروپایي ملکونو ته هم تللی و او داسې ویل کېده چې عجیبه ځواک یې لرل او عمر یې 200 کاله و.